افغانستان له امن او د افغان وژنې ودرېدل پاکستان ورخطا کړی، ځکه اوس د مرګونو او بدمرغیو مخه پاکستان ته اوښتې او غواړي بیا افغانستان کې جګړه وشي. خو آیا کامیاب به شي؟ جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. پاکستان چې دې وروستیو کې پر افغان حکومت او افغانستان بېلابېل الزامونه لګوي او هڅه کوي چې تر څو د طالبانو مخالف تښتېدلې ډلو څخه ملاتړ وکړي، یو افغان ورته زبردست ځواب ورکړی. د ټولنیزو رسنیو مشهور فعال میرویس افغان چې اوس مهال په لندن کې اوسېږي وایي چې له لسیزو جګړو او ناخوالو وروسته په تېرو نږدې 3 کلونو کې په افغانستان کې د افغانانو وینه بهېدنه درېدلې او د نوموړي په خبره اوس دا وینې مرګونه او بدبختۍ په پاکستان کې روان دي. نوموړی زیاتوي که څه هم پاکستاني چارواکي او لوړپوړي پوځیان وایي چې د دوی لپاره د پاکستانیانو وینه مهمه ده، خو د نوموړي په خبره دوی له خپلو خلکو او ملت سره رښتینې نه دي او هلته هره ورځ د لسګونو او ان سلګونه پاکستاني پوځیانو، ملیشو او نورو خلکو وینې بهیږي. امنیتي، سیاسي، ټولنیزې او اقتصادي بې ثباتۍ پکې اوج ته رسېدلي دي او په خبره هیڅوک نشته چې هلته د دغو مرګونو مخنیوی وکړي. د افغان په خبره په افغانستان کې اوس مهال بمبارۍ، جګړې او نورې سترې ناخوالې نشته، خو د هغه په خبره دغو ټولو ناخوالو او بدبختیو پاکستان ته مخ اړولې او په وینا چې د هغه هیواد مشران د خپلو خلکو په وینو سوداګري کوي او په دې سوداګرۍ کې دوی خپلې ګټې او د واک بقا پالي. د یادونې وړ ده چې له نږدې 4 کلونو راهیسې په افغانستان کې د جګړې ماشین په بشپړه توګه درېدلی او دغه هیواد له نړیوالو فشارونو او اقتصادي بندیزونو سره هره ورځ د ثبات او پرمختګ پر وړاندې خپل کوټلي ګامونه اوچتوي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.